ځینې خلک سیګرټ څکي د هغې د وجې نه ورته کینسر لګي، څوک نسوار کوي د هغې د وجې نه ورته هم کینسر لګېدی شي. بیا نور ډېر شی د وایرس او انفیکشن دي چې هغه انسان ته ولګي نو د هغې د وجې نه هم خلکو ته کینسر لګېدی شي. خو که دا تاسو نینځئ او داسې خیرنې خورئ نو د هغې له پاسه باندې ډېر شی بکټریا او جرمز انختلی شي او هغه ستاسو صحت ته نقصان در رسولی شي. نو د هغې د وجې نه که ته خوب بیا هم کې خو ستا په سر باندې به دړي یا ګډوډ خوبونه یې ځکه ستا وجود ریکور شوی نه دی، ستا وجود له ریسټ پکار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ټولو ته اول په سر په خیر رالی وایم. د سوالونو جوابونه څه شان دی راځئ وګورو چې خلک په کمنټ کې څه تپوسونه کوي او موږ ورله څنګه جوابونه ورکوو. دا اولنی روړجان دی، دی وایي ډاکټر صاحب د کینسر انسان ته په څه وجه باندې لګي؟ نو روړجانه داسې حساب دی چې د کینسر خو ډېر شی وجې کیدی شي، د دې څه یوه وجه نه وي. مثلا لکه ځینې خلک سیګرټ څکي د هغې د وجې نه ورته کینسر لګي، څوک نسوار کوي د هغې د وجې نه ورته هم کینسر لګېدی شي. بیا نور ډېر شی د وایرس او انفیکشن دي چې هغه انسان ته ولګي نو د هغې د وجې نه هم خلکو ته کینسر لګېدی شي. یا ځینې خلکو ته د نور نه هم کینسر لګېدی شي ځکه په نور کې هم ultraviolet radiation دی او هغه خلکو ته سرمنې کینسر لګولی شي. داسې قسم انوایرمنټل فیکټرز دي چې هغه خلکو ته کینسر لګولی شي. اوس دا کینسر خلکو ته ولې لګي؟ ګوره زموږ وجود د سیلونو نه جوړ دی، په کروڑاو سیلونه راجمع شوي دي او د انسان وجود جوړ کړی دی او په هر سیل کې دننه د هغو یو لیډر دی، د هغو یو مشر دی یا یو سینټر دی، هغې ته وایي ډي ان اے. نو اوس ځینې شیزونه داسې دي که نه لکه سیګرټ شو یا وایرس انفیکشن شو یا چېرته نسوار شو یا چېرته نور شو، دیو د انسان په دې ډي ان اے کې چینجز راولي، په دې کې لږ بدلي راولي، په هغې کې میوټیشن وشي او چې کله د انسان په ډي ان اے کې بدلي راغله نو د هغې د وجې نه دا سیل چې وي که نه دی ابنورمل شي. لکه په عام حالاتو کې یو سیل چې دی که نه دی پیدا شي بیا د خپل عمر دی غټیږي بیا په آخره کې دی داسې حالاتو ته راورسي چې بیا نور نه غټیږي او مړ شي. خو د کینسر سیل کې چې کله په دې په ډي ان اے کې بدلیان راغلي د هغې د وجې نه دغه سیل صرف غټیږي وجود ورته وایي بس ته ودرېږه، خو دی په وجود په خبره باندې نه ودرېږي، دی بس صرف غټیږي او دی مړ کېږي هم نو. د هغې د وجې نه خلکو ته قسم مسلې راتللی شي. یو بل ملګری تپوس کوي وایي کیا ټماټر کا چیل کا هیلث ډیمیج کرتا ہے؟ نو دا خبره نه ده صحیح. ټماټر چې کم پټ دی دا صحت ته هېڅ هم نه وایي، د هغې پورې چې څو پورې تاسو دا ښه ښکلی انځئ او صفا کوئ یې نو بیا دا صحت ته سم نه وایي. خو که دا تاسو نینځئ او داسې خیرنې خورئ نو د هغې په له پاسه باندې ډېر شی بکټریا او جرمز انختلی شي او هغه ستاسو صحت ته نقصان در رسولی شي. خو چې کله دا تاسو پخوئ او دې له تاسو ټمپریچر لکه هیټ وله ورکوئ اور پسې ولګوئ نو چې دا کله ګرمیږي نو د هغې نه ټول بکټریا جرمز دا هر څه مري نو په هغې کې بیا دا نه پاتې کېږي او هغه صحت ته هېڅ هم نه وایي. بل یو روړجان وایي درون خان د سهار د مانځه نه چې وروسته وده شم په سر مې دړي او ګډوډ خوبونه وینم، څه وجه کیدی شي؟ نو د دې خو ډېر وجې کیدی شي، خو ما ته دغه وجه ښکاري چې کله ګوره انسان خوب پوره نه شي که نه، عام انسان له 8 غنټې خوب پکار دی چې د هغه وجود ریکور شي او هغه وجود صحیح کار وکړي. خو اکثر داسې کېږي چې د انسانانو خوب پوره کېږي نو، یا ستاسو خوب ګډوډي یا ستاسو 8 غنټې خوب ونه شي یا اکثر که خوب دې وم شي خو لکه ستاسو وجود ریکور کېږي نو د هغې د وجې نه که ته خوب بیا وم کې خو ستا په سر باندې به دړي یا ګډوډ خوبونه یې ځکه ستا وجود ریکور شوی نه دی، ستا وجود له ریسټ پکار دی. نو ته کوشش وکړه چې د شپې وختي وده کېږي او موبایل نه استعمالوي ځکه په موبایل کې ودي لایټ دی، ودي لایټ خوب خرابوي، دا بیا ستا وجود نه ریکور کېږي. نو ته وختي وده کېدو کوشش وکړه، موبایل نه ځان قلار کړه او 8 غنټې خوب پوره کوه نو انشاءالله دا مسله به دې ورسره حل شي. که بیا هم حل نه شو نو بیا ډاکټر ته لاړ شه، کیدی شي درته څه بل څه مسله وي. یو بل فین تپوس کوي وایي د زړه ګبراهټ علاج وښایه، زما په وړوکې قصه یا لږ تیزه خبره وکړي زما زړه درزه تیز کړي او ګبراهټ را باندې راشي. نو ګوره دا خلکو د پینیک اټیکس راځي یا خلکو ته انزایټي یا سټرس یا ډپریشن وي، خو که هسې خلکو د پینیک اټیکس راځي د زړه درزېدل دې تیز شي، سړی ویریږي، نو ګوره د دې ډېر ښکلی علاج دی. تاسو داسې چل کوئ که نه چې ځان له په خپله باندې طاقت ورکوئ چې کله هم ستاسو داسې پینیک اټیکس راځي او ستا زړه په درزېدو شي او ته باندې ير راشي نو په دغه ټایم کې داسې جوخ ساه اخله، په پوزه باندې جوخ ساه راکاږه او په خوله باندې پرېږده، داسې یو 3-4 پیرې چې ته وکړې که نه نو د دې سره په وجود کې یو نرف دی، یو رګ دی، هغې ته وایي ویګس نرف،
نو هغه په کار باندې ولګي چې ویګس نرو په کار باندې ولګي نو ستا د زړه دا درزېدل نه دي دا به په خپله باندې ختم کړي یا به یې کم کړي دې سره به ستا بلډ پرشر هم برابر شي او کیدای شي ستا نه یره د څه حده پورې لړه شي بل د یرې ختمولو دپاره د ټول نه ښه طریقه څه ده ګورئ چې د کم شیزونو نه ستاسو یره کېږي که نه نو کوشش کوئ چې خپل وجود هغې ته په قلاره اکسپوز کوئ لکه مطلب په قلاره د خپله یره فیس کوئ دې ته مخامخ ودرېږئ لکه اوس ستا د دنګ زیږون نه یره کېږي که نه نو کوشش کوه چې خپل وجود دنګ زیږونه ورته ښایه چې ډېر دې سره عادت شي یا د چا د قسم شیزونو نه یره کېږي نو کوشش کوئ چې تاسو د خپل یرې په خپله مقابله کوئ خپل وجود ورته په قلاره مخامخ کوئ نو یو حالات په داسې راشي چې ستاسو انزایټي ستاسو ډپریشن ستاسو د زړه د درزېدل دا ګبراهټ دا به ختم شي خو که دا د دې سره بیا هم ختم نشو نو بیا کیدای شي تاسو سټرس انزایټي ډپریشن د هغې دپاره بیا ګولۍ دوايانې راغلي دي تاسو به ډاکټر له ځئ پوره به ستاسو چیک اپ کوي د هغې نه بعد به تاسو ته علاج لیکي یو بل روړجان راته د افغانستان نه میسیج کړی دی دی هلته د میډیکل سبق وایي او دی وایي چې یاره پی ایم ډي سي چې په پاکستان کې ده نو هغه وایي چې کم کسان د افغانستان نه ډیګري واخلي نو دیو به زموږ سره هاوس جاب نشي کولی دیو موږ نه اکسپټ کوو نو دا ډېر زیاتی دی خلک په ډېره ګرانه باندې بهر ملکونو ته لاړ شي سبقونه ووایي سختې تکلیفونه برداشت کړي صرف د دې دپاره چې یاره زه د خپل خلکو دپاره خدمتونه وکړم یا ایز ا ډاکټر کار وکړم او د خلکو علاج وکړم او په آخره کې چې ستا په کور کې ستا ډیګري نه اکسپټ کوي یا تاله هاوس جاب نه درکوي نو دا ډېر زیاتی دی زه ریکویسټ کوم خپل حکومت ته خپل خلکو ته چې څوک هم د دې دپاره ریسپانسیبل دي چې هغه د دې دپاره څه اکشن واخلي ځکه دا خو په زرګاو زمونږ پښتانه سټوډنټان دي نور خلک دي هغه به بهر ملکونو کې سبقونه ووایي او په آخره کې خلک خپل کور ته راځي نو پکار ده چې دوی ته د هاوس جاب موقع ورکړي جابونه خو زمونږ په ملکونو کې ډېر زیات کم دي خو چې اټلیسټ د هاوس جاب د پریکټس د ډیګري ورته اکسپټ کړي چې خلک ځانه په خپله باندې کلینیک کولی شي یا په خپل زور باندې د خپل خلکو خدمتونه کولی شي نو دا به ډېره زیاته ښایي